السلام علیکم ورحمت الله. زیم خالص خان یا عبدالرحمن تاسو ګورئ د لارو بر ټیکنیکل چینل ورو یو ډیره خسته ویډیو مې برابر کړی. یو ډیر ښه ټاپک دی پکې. هغه دا دی ژوندونو چې اکثره زمونږ مسافرونه دي، کورونه یې نشته او کورونه لرې دي. مطلب غواړي خپل اولاد خور لور کنټرول کړي. صحیح ده، موبایل یې کنټرول کړي، څه ګوري څه کوي څه نه کوي. صحیح ده. نو دې دپاره زه یو خاص طریقه تاسو ته ښیم. ضروري نه چې تاسو باندې چې هر ځای کې تاسو د هغو موبایل کې کنکټ شي، دننه ورننوتی شي مینوګانې، دننه سیټینګونه سیټینګونه چا ته کارونه کړي، چا عکسونه چې اولاد وي، هر څوک وي که نه، نو تاسو ټول کتی شي. یا که ستاسو انګیجمنټ وي، مطلب نامزاد مطلب وي، تاسو چا سره رشته شوي. صحیح ده ورونو، ټول تاسو کتی شي. تاسو ته زه یو ښه دغه ښیم. صرف د دې دپاره نه دی، اولادونه هر شی کنټرول دپاره البته دا شی استعمالیږي. تاسو کولی شئ یا د یو چا موبایل خراب وي، هغه نه پوهېږي څنګه جوړ کړي، ته د هغه موبایل ته ورننوځې، د لرې ځای نه ته یو بل ځای کې خپل موبایل نه د هغه موبایل ته ننوځې او ګورې چې شی پکې خراب دي څنګه ورته جوړوي. صحیح ده ورونو، په دې ټاپک باندې دا ویډیو ده. مخکې دې نه چې ویډیو جوړه کړم ورونو یا شروع کړم، تاسو ته وایم چې دا چینل سبسکرایب کړئ. لاندې سبسکرایب لیکلی او دا پاس د پلاس ته د لایک بټن ده، لایک ورکړئ ویډیو ته. صحیح شو، ډېر خلکو ته ورشي، شیر یې کوئ ورونو. صحیح ده. نورې ښه ښه ویډیوګانې چې څنګه فیسبوک هیک کړو هغه ما جوړې کړي. وګورئ چینل کې څنګه خپل فیسبوک محفوظ کړو، د واتساپ سوی د پاسپورټ عکس سره. صحیح ده، پاسپورټ پکچر به ورولېږي په فیسبوک ته، ستا ورته نوټیفیکیشن به وشي، ستا فیسبوک به بیا محفوظ وي، نه به یې څوک هیک کولی شي نه ریپورټ کولی شي. هغه ویډیو ما جوړه کړې، هغه وګورئ. صحیح ده ورونو، نو ډېر ټایم نه خرابوو، راځئ چې ویډیو شروع کړو. په هر یو موبایل کې ورونو زه تاسو ته اپلیکیشن یې ښیم. صحیح ده ورونو، د ټیم ویور په نوم دا یو اپلیکیشن ده. صحیح ده ورونو، ټیم ویور دا پاسې لیکلی، دا تاسو پلی سټور کې که آیفون استعمالوئ اپ سټور کې وګورئ، انسټال یې کړئ ځان ته. صحیح ده ورونو، کله چې دا تاسو انسټال کړئ دا ټیم ویور اپلیکیشن، دا باید ستا په موبایل کې انسټال وي، او چې چا موبایل ته کنټرول کوي د هغې موبایل هم باید یا د هغه موبایل هم باید دا ولري. صحیح ده، هلته هم کې انسټال کړه، دلته هم انسټال کړه. خو صرف دومره دی، مثال کې اوس ته غواړې چې دا مقابل کس، دا مخامخ کس، هر څوک چې د هغه موبایل کنټرول کړي. صحیح ده، نو هغه ته به ووایي دا لاندې اوپن کویک سپورټ ما اوس انسټال کړی، دا چې تاسې نه وي دا هلته تاته لیکلی وي چې انسټال کویک سپورټ. صحیح ده، دا کویک سپورټ ورته دا لاندې ورته دا انسټال کړئ، بیا خپل ورته موبایل کې انسټال کړئ. صحیح ده ورونو، دې دپاره اوس دا طریقه زه تاسو ته ښیم، بیا عملي زه تاسو ته ښیم. دوه موبایل یې راوړم، یو بل نه ابتدا کېږم، یو بل نه لاګین کېږم، بیا به تاسو وګورئ په را روانه ویډیو کې انشاءالله. صحیح ده، اوس صرف زه تاسو ته ښیم چې څنګه دا کېږي. صحیح ده ورونو، بیا پریکټیکل هم زه تاسو ته یو ویډیو په جوړوم. ښه، لاندې اوپن کویک سپورټ دی. صحیح ده، دا تاسو سره به نه وي، تاسو ته به وایي چې انسټال ته به انسټال کړي، بیا به داسې راشي. صحیح ده ورونو، دا چې څنګه داسې راشي بیا به تاسو دا ووهئ، تاسو به دې ځای ته راشئ. صحیح ده ورونو، کله چې انسټال کړي. ښه، دلته اوس څه کېږي، انټرنیټ به آن کوئ ورونو. صحیح ده، انټرنیټ چې آن کوئ، صحیح ده ورونو، یو دوه دقیقې ورته صبر وکړئ. دلته تاسو ته اوس یو آی ډي درکوي، صبر وکړه، زه بیا پرې راځم. صحیح ده، ټیم ویور اوپن کویک سپورټ. ښه، دا چون دلته دا زه به دا وای فای آن کړم، بیا به معلوم شي. دا دی اوس راغی. صحیح ده ورونو، ښه، بېرته انټرنیټ ته ځو. دغسې دا آی ډي تا ته درکړه. صحیح ده ورونو، خو دا به ته د هغې موبایل، چا موبایل چې ته غواړې لاګین شي ورته ننوځې د خپل موبایل نه او ویې ګورې. صحیح ده، دا به هلته انسټال وي. دغه آی ډي به تا ته درکوي ورونو. صحیح ده، دغه آی ډي ته به راځي، دا آی ډي به دغه ټیم ویور کې دلته راځي، دغه ځای کې ټیم ویور آی ډي، دې ځای کې به دغه آی ډي ورکوي، ریموټ کنټرول به وهي. چې کله ته دا آی ډي ورکړې، ریموټ کنټرول ووهې، یو څو دقیقې به ورته صبر وکړي، نو څه به شي، ته به د هغه موبایل ته ننوځې، یعنې دغه سکرین به ستا وي، دا صفحه به د موبایل ستا وي، خو نور به وي د هغه موبایل. صحیح ده، دا بیا زه تاسو ته په عملي یا پریکټیکل توګه هم ښیم بله ویډیو کې انشاءالله. خو به یې ګورئ، بیا زه د بل موبایل ته ننوځم دې کې، نو ته به د خپل موبایل نه بیا څه شی کولی شي، د هغه ټول موبایل، د هغه کال هسټري به کتی شي، د هغه میسیجې، د هغه ویډیو، هر شی، فیسبوک، هر شی به ته کتی شي. صحیح ده ورونو، دا یو ډېر ښه اپشن دی هغه چا دپاره چې غواړي خپل اولاد کنټرول کړي. یعنې په خارج کې د اکثره په دوبۍ او دې ځایونو کې دي فیملي یعنې پاکستان افغانستان کې غواړي چې اولاد کنټرول کړي، اولادونو ته موبایل نه اخیستي دي، نو غواړي چې کنټرول یې کړي یا باید کنټرول یې کوي، نو دغه طریقه وکړئ، دا ډېره ښه طریقه ده. صرف به دومره وي چې هغه سره به انټرنیټ په موبایل کې وي او دغه شی به یې دا کړی وي، آی ډي به تا ته درکړي، ته به هلته آی ډي ووهې، ریموټ کنټرول به وهي، د هغه موبایل ته به ننوځې. ډېر ساده کار دی، ډېر اسانه. زه تاسو ته په ویډیو کې بیا ښیم انشاءالله. ښه ورونو، په بله ویډیو کې نو تاسو به د هغه موبایل کنټرول کولی شئ، که هغه نامزاد وي، که هغه ورور وي، که هغه کشری اولاد وي، هر څوک چې وي. صحیح ده ورونو، نو دا شی انسټال کړئ، ډېر ضروري شی دی. نو بیا هم درته اخري کې وایم چینل سبسکرایب لاندې ووهئ، ویډیو لایک کړئ او شیر یې کړئ خلکو سره. نورې